د فلم په شروع کې موږ یو جنۍ ګورو چې د دوه هلکانو نه تښتېږي او هغه دوی کسانو نه ډرګس پټ کړي وي او بېځي او په یو کمپنۍ کې پټېږي او د فیکټرۍ تاله ماته کړي او دننه راننوځي خو دې نه پهله چې دوی دلته کې څه وکړي هلته کې یو تش کیڼ د دوی په خپو کې لړی شي کم کې چې خوراک وي او هغه پاپای خوري د پاپای کهانیانې دوی اورېدلې وي او دې کې یو هلک وي چې هغه ډېر ځان ښیي او هغې ته وایي که ته ځان د بهتري غواړې نو دلته نه پایا کې لاړ شه هغې نه پس ته پاپای ته غوسه ورځي او خپل غړ غړ لاسونه بهر ته روکاږي او دغه هلک تیارې ته راکاږي او هغې نه پس ته دا هلک بې درمۍ سره مړ کړي او له هغې د خېټې نه ټولې کلمې بهر ته راوکاږي هغه بل کس ځان بچ کولو لپاره یو جنۍ باندې چاړه کیږدي او پاپای بلیک میل کوي خدای هلک ته پته نه وي چې څومره ځان یې په مصیبت کې واچولو پاپای چې څنګه دې نه لږ لاس راکوي هغې د لاس نه وینه او ټول لاس یې مات شي او بیا د خپلو لاسونو په منځ کې د دې سر ونیسي او زور چې څنګه ورکړي نو له هغې د سر نه ټول دماغ او مازغه بهر ته راوکاږي پاپای د دغه جنۍ ډېر مدد کړی وي او دا جنۍ ډېره ویرېږي او ورته ووایي چې ته خو یو ظالم سړی په کوم معنی چې پاپای غوسه شي او راپاڅي دا جنۍ هم دلته کې مړه کړي او ختمه کړي دلته کې موږ ته د فلم ډایټل ښیي چې د پاپای مین بل سند کې موږ یو اکثر نومي هلک ګورو چې هغه پاپای باندې یو فلم جوړوي او بیا به هغه فیکټرۍ ته ځي کومې فیکټرۍ کې چې موږ ډېر زیات خلک وکتو چې مړه شو پکې دې هلک سره یو لویه نومه جنۍ هم وي چې هغې سره بقایا هم درې ملګري وي چې دغه فیکټرۍ ته به ورځي بیا موږ له فیکټرۍ مالک لیکس ګورو چې هغې یو سټیټ ایجنټ راوستی وي او هغې ته وایي چې ما لپاره دغه فیکټرۍ ختمه کړه دغه ښځه ورته وایي چې دغه فیکټرۍ خو به زه تا لپاره خرڅه کړم خو دې نه پهله چې دغه فیکټرۍ باره کې څومره هم نیګیټیو خبرې دي هغه ټولې ته ختمې کړه چې په دې فیکټرۍ کې بیماري هم جوړه شوې وه او هغې نه پس دا بنده شوې وه او یوه بله خبره چې د پاپای باره کې هم ډېرې زیاتې خبرې مشهورې دي پاپای باره کې هم ډېرې کیسې مشهورې وي بیا الکس سړي ته دلته کې عجیبه غوندې کې بوی راشي او هغه چې کله دا چک کوي نو هغه مخکې لاړ شي او دغه جنۍ یوازې دلته کې پاتې شي دغه ښځه دلته کې د چا له قدمونو اخیستلو اواز واوري په کوم باندې چې دا ډېره زیاته وویرېږي او هلته نه وتښتېږي خو اچانکه بلې باندې شاته د څوک لاس کېږدي خو دا پاپای نه وي بلکې د دغه فیکټرۍ یو چوکیدار وي چې راشي او دغه جنۍ وګوري خو دا جنۍ ډېره زیاته وویرېږي او دلته کې ایسارېږي نه او بهر ته لاړ شي په خپل ګاډي کې کښېني خو په دغه دوران کې دې نه خپل فایل هغه کمپنۍ کې لاندې یو ځای کې پرېوځي د کمپنۍ مالک هم دلته نه تلو والا وي خو دې نه پهله دا خپل ګارډ ته وایي چې په دغه فیکټرۍ کې که څوک هم وي زر تر زر له هغې صفایه وکړه ولې چې دغه فیکټرۍ زه زر خرڅولو والا یم او زه نه غواړم چې په دې کې څه کیسه سازه شي دا خبره کولو نه پس الکس هلته نه لاړ شي او دا باډي ګارډ بیا دلته کې ګرځېږي او رامعلوموي چې اخر هلته کې څه کیسه ده دا ګارډ بیا هلته کې هغه درې کسان ویني کوم چې ورک ساعت مخکې پاپای دلته کې ختم کړي وو دا ګارډ ویرېږي او هلته نه تښتېږي خو اچانکه دی به مخامخ هغه پاپای راشي او ودرېږي خو دا ګارډ داسې فکر کوي چې زه خو ډېر ډېر زیات طاقتور یم او دې سره په جنګ باندې شي خو پاپای چې یو خطرناک سړی وي هغه دې سره هم په جنګ شي او لږ ساعت پس دې ته په سر باندې خپه کېږدي او دا هم مړ کړي بل سند کې موږ هغه ملګري ګورو چې په یو بار کې د یو ملګري انتظار کوي چې هغه به خپل کار ختم کړي او دې سره به هغه فیکټرۍ ته لاړ شي خو دې تلو نه پهله له پاپای باره کې خپلوکي کیسې هم شروع کړي دې یو بل ته وایي چې داسې ګپ خبره ده او په هغه فیکټرۍ کې څوک هم نشته خو شاته یو ناست سړی وي چې بوډا وي هغه دې ته وایي چې دغه خبره ګپ نه ده او په هغه فیکټرۍ کې اوس هم پاپای ژوندی دی او چې څوک هم هلته کې تللي دي نو واپس ژوندي نه دي راغلي او که تاسو خپل ژوند غواړئ نو کله هم هغه فیکټرۍ ته په غلطۍ سره هم لاړ نه شئ یو هلک ګورو چې دلته کې ځي په ځي باندې کیمرې لګوي او دغه پاپای په کیمرو کې هم راشي خو هغه جنۍ په خپل موبایل کې بیزي وي او هغه پاپای ونه ګوري بل خواته موږ هغه سټیټ ایجنټ ښځه هم وګورو چې هغې نه سر دلته کې یو فایل پاتې شوی و خو څنګه چې هغه دننه راشي د هلته کې یو مړی وګوري دا مړی له هغه سیکورټي ګارډ وي کوم چې وختي دی ژوندی دلته کې کتلی و دغه ښځه چې کله دا سړی وګوري له هغې د خولې نه یو تېزه چغه ووځي او د دغه دوران کې شاته پاپای دې ته ولاړ وي او دا اوس خپل مرګ خپلو سترګو وړاندې به اوس وګوري دا هلته نه منډه کړي او خپل ځان بچ کړي او یو کمرې ته لاړ شي خو دا یو ناکام کوشش وي ولې چې څنګه دا دننه لاړ شي د دې خته په دغه ګیټ کې ونښلېږي پاپای د دې خته راکاږي او دومره زور سره راکاږي چې د سر نه چمړه هم وکاږي او د دې حالات ډېر زیات خراب شي او بیا پاپای دغه کمرې ته راشي او دا جنۍ اوشته کړي او ځان سره یې هغه ماشین ته وړي په کوم ماشین کې چې د خلکو نه کیمې وکاږي
ټول ملګري به یو حال ته راځي ولته کې به دیوالونه باندې سلیکلي وي چې پوپوی ورته وایي چې پوپوی به راشي تاسو ټول خلک به دلته کې ختم کړي او دا هم د کړي وي که تاسو ته ګنده غوندې کې بوی راغو نو مطلب چې ځان وتښتوئ او که را نشي نو دې مطلب دی چې پوپوی ستاسو شاته د مرګ ته ولاړ دی بل خواته موږ څه نور درې ملګري هم ګورو چې دغه فکټرۍ ته راغلي وي او پوپوی هم دلته کې ولاړ وي او دا جنۍ دلته کې کمپیوټر ته مخامخ ناسته وي او په زوره چغه وي او هلته نه بهر ته منډه کړي او د خپل مخامخ بوای فرینډ ته لاړ شي دې نه به چې دا ټوله کیسه دې هلک ته وکړي دا هلک ورپسې ډېر زیات غوسې چې زما بغیر اجازه ته دلته کې ولې راغلی او دې نه موبایل هم هلته کې لړې کړي خو په دغه دوران کې پوپوی هم دلته کې راشي په دغه درېو هلکانو کې یو هلک رامخکې شي او چاړه راوالي او له پوپوی په شولډر کې وردننه کی په دومره وړو حملو باندې پوپوی باندې هیڅ هم اثر نه کوي او کم کس چې په دې باندې غوځار کړی و پوپوی دا راونیسي او دې نه سترګې په ژوندو باندې وکاږي هم که چې کله مخکې شو لاس کې تمانچه وي نو پوپوی دې ته هم له لاس هډوکي مات کي او دا هلک د درد د وجې هلته نه وتښتېږي او د دې جنۍ بوای فرینډ هم چې کله دا ټوله کیسه ویني هغه هم ډېر زیات ویرېږي او دا جنۍ دلته کې په مصیبت کې پرېږدي او دلته نه وتښتېږي خو د حیرت خبره دا وي چې پوپوی اوسه پورې دې جنۍ ته هېڅ هم نه وي ویلي او بل خواته چې دا هلک چې کوم زخمي وي او دلته کې په خپل ګاډي کې کیني او دلته نه تښتېږي خو د دې ګاډۍ مخکې حرکت نه کوي خو کله چې دا شاته وګوري د دې ګاډۍ پوپوی هوا کې نیولې وي او دا مخکې نه ځي دغه حرکت باندې دا هلک دلته نه وتښتېږي او پوپوی هم ورپسې شاته ورشي خو اخر کې پوپوی راونیسي او دا هلک هم دلته کې په مرۍ باندې ورته وسپنه ورلړه کړي خو پوپوی دا هلک دلته کې په دومره په اسانه باندې نه مړ کوي او بار بار دغه وسپنه راخلي او د دې په مرۍ باندې وخي چې دا په درد کې مړ شي د موږ هغه لګور چې اوس هم په دغه فکټرۍ کې نښتې وي او له بار وتو لارې په تلاش باندې وي او شاته نه چې خپو اوازونه واوري د هلک ډېر زیات ویرېږي او بهر ته روزي ډارې کې او ډز وکړي خو دا چې کله بار وګوري نو دا د دې خپله ګرلفرینډ وي چې دې په ډز باندې ویشتې وي خو دا هلک چې کله دلته کې پوپوی وګوري یو ځل بیا د خپله ګرلفرینډ هلته کې په مصیبت باندې پرېږدي او هلته نه ترې وتښتېږي بل خواته موږ هغه څلور ملګري ګورو چې دوه په ګروپونو په شکل کې هلته نه په مختلف لارو باندې دلته نه تښتېږي دلته کې دوه کسانو ته یو مړی هم وګوري او دا ډېر زیات ویریږي او غواړي چې پولیس ته ټلیفون وکړي او چې کله پوپوی نه دلته کې تښتېږي خو دا دوه کسانو نه لاره هېره شي او له یو کس خپه دلته کې په جال کې ونښلېږي دغه څه کې خو د دې هلک څه نقصان نه وي شوي خو د دې خپه په یو جال کې نښتې وي او کله چې دا غواړي چې دغه جال نه خپل ازاده کړي نو بره سریا رډونه پرته وي او ډایرکټ رالړه شي او دې هلک په مخ باندې ورننوځي او ډایرکټ دغه سریا سیخونه ټول د دې په خېټه کې ورننوځي او د دې له ملګري په مخامخ باندې دلته کې مرګ واقع شي او دغه هلک ټوله وینه د دې جنۍ په مخ باندې رالړه شي او دا جنۍ ډېره زیاته یېرېدلې وي او کله چې دا پوپوی وګوري دا یو ځل بیا یو تېزه چغه کړي او هلته نه ځان بچ کولو لپاره وتښتېږي خو پوپوی نه څوک هم د دغه فکټرۍ نه ژوندی بار ته نشي تښتېدلی او کله چې دا په دغه لاره تېرېږي د دې خپه خوی شي او دا هم لاندې په هغه هلک په خېټه کې ورلړه شي دا جنۍ هم د بره نه په دې هلک باندې ورلړه شوي وي او د دې په خېټه کې چې کوم سریا نښتې وي هغه د دې جنۍ په خېټه کې هم لاړه شي او دغه شانتې دا جنۍ هم دلته کې ختمه شي خواته موږ الیکس او اولیویا یو کمرې کې ګورو کومې کمرې کې چې ډېر زیات د ساګو کینونه پراته وي او هلته کې د پوپوی فیملي تصویران هم وي په دغه تصویر کې موږ اصل پوپوی هم ګورو او دلته کې څه کیلونۍ هم ګورو او یو ماشومه وي چې هغه د پوپوی لور وي او هلته کې څه اخبار تر ټوکرې هم ګورو چې دې نه ظاهرېږي چې د پوپوی ښځې به په دغه فکټرۍ کې پخوا کار کولو او هغې د دغه فکټرۍ باره کې چې کوم وایرس جوړېدو هغې باره کې دنیا ته یې حل ویل او بیا څه موده پس د دې ښځه دلته نه غیبه شوه او هېڅ هم پته ونه لګېده او بیا دغه فکټرۍ مالک د پوپوی ښځه هم مړه کړه او پوپوی له هغې په مینه کې دومره لیونی شوي وي چې دغه فکټرۍ ته راغلي وي او په دغه فکټرۍ کې ژوند کوي او په دغه انتظار باندې ناست وي چې زما ښځه به یو ورځ دلته کې راشي او کله چې به دغه فکټرۍ کې اوسېدو نو خوراک کولو لپاره دغه پالک خوړلی و ځکه خو اوس د دې په دماغو کې ریاکشن راغلی وي او د دې جسم هم څه بې ډوله شوي وي او دې نه یو سړی خور هم جوړ وي ډېر زیات ویرېږي او غواړي چې دغه فکټرۍ نه بهر ته وځي خو دې نه پهله به دې ټول خپل ملګري راپیدا کوي خو دلته کې دې صرف د خپلو ملګرو لاشونه ګوري دوی ډېر زیات ویرېږي او غواړي چې د فکټرۍ یو شاته دروازه ده او په هغې باندې دلته نه وتښتېږي خو کله چې دوی له هغه فکټرۍ شاته دروازې ته ځي هلته کې دوی څوک ګوري پوپوی چې دوی په انتظار ولاړ وي پوپوی دغه هلک لاس نه بره اوچت کړي او دغه دوران کې د هلک لاس مات شي او دې نه پهله چې پوپوی د هلک مړ کوي دا جنۍ ورته مخامخ راشي او پوپوی ته وایي چې داسې بلکل مه کوه حیرانۍ خبره دا وي چې پوپوی د دغه جنۍ خبره ومني او دغه جنۍ بل څوک نه بلکې د پوپوی خپله لور وي کوم چې موږ وختي په هغه تصویر کې وکته
هغه ډېر موده پس دغه فیکټرۍ ته راغلی وي چې خپل پلار سره ملاقات وکړي او ورسره خپله مور هم دلته کې را پیدا کړي. اولیویا ډېر موده پس خپل پلار دلته کې کتلی وي او دې دواړه ایموشنل کېدو والا وي او کله چې دې دواړه غواړي چې یو بل ته غاړه ورکړي شاته نه یو هلک راشي په پوهې باندې ډز وکړي کوم چې دلته کې ژوندی پاتې شوی وي. ډېر زیات غوسه شوي او غواړي چې دغه هلک دلته کې مړ کړي خو د هلک ځان بچ کولو لپاره یو ځل بیا په دې جنیماني چاړه کېږدي او د دې شاته پټ شي. خو دا د دې یو غټه غلطي وي دې بل څوک نه بلکې د پپوی خپله لورې دلته کې نیولې وي. پپوی چې کله غوسه شي او دا هلک چې کله دې جنۍ له لاسه نیولې وي نو پپوی راشي او د دې هلک نه هغه لاس د جسم نه بهر ته راوکاږي او د دې دغه لاس ته سزا ورکوي او بار بار یې ځمکې ته رابغوي او د هغه لاس ورته ضایع کړي. دغه دوران کې اولیویا دا هلک ځان سره دلته نه بهر ته وکاږي او کله چې دې بار دلته راشي دې هلته کې خپله یو ملګري کومه چې په یو ډز باندې لګېدلی وي هغه هم دې ته مخامخ راشي. کیټي دلته کې پولیس پله نه راغوښتي وي او کله چې پولیس د دې بیان علي نو اولیویا دې ته د هغه لونوي او له پپوی باره کې ورته یې سومونوي او یو کیسه د جوړو کې دلته کې یو لیونی سړی راغلی و او موږ ټول ملګري دلته کې مړی کړو. چې کله اولیویا نه له هغه لیوني باره کې تپوس وکړي نو دا ورته و چې هغه دلته نه وتښتېد خو بله خوا ته موږ پپوی په دغه فیکټرۍ کې دننه ګورو چې اوس هم پولیس نه د دننه فیکټرۍ نه ګوري او هغې ته یقین وي چې یو ځل بیا به زما لور ما سره ملاقات ته راځي. لیکس ته پته ولګي چې زما په فیکټرۍ کې یو ځل بیا ډېر زیات مړي وشو او هغه هم ډېر زیات خفه او غوسه وي او د دې ډیل هم کینسل کېدو والا وي او کله چې د خپله فیکټرۍ ته راشي نو دې پرې د دې سامنا بل چا سره نه بلکې پپوی سره وشي. پهله خو دې سره لږې ونې خبرې وکړي او هغې نه پس غوسه شي او دا هم په دوو لاسونو باندې اوچت کړي او له هغې مخ په منځ کې چخړید کړي او دې سره ښودلو نه پس ته دغه فلم دلته کې ختم شي.